اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. په زابل کې تعلیمي کال د نورو کلونو سره په توپیر په زنګ وهلو نه بلکې د قرآن کریم په مبارکو آیاتونو سره پیل شو. په جوړ شوي مراسمو کې د زابل د پوهنې ریاست مرستیال مولوي محمد نسیم نصیر وویل چې سږ کال په دې ولایت کې 50 بند ښوونځي فعال کیږي، ورته رسمي تشکیل منظور شوی او زرګونه زده کوونکو ته به د زده کړو زمینه برابر شي. هغه وایي چې د ښوونکو ستونزو ته به رسیدګي کیږي او تعلیمي بهیر به له خنډ او ځنډ پرته پر مخ روان وي. نو د زابل د پوهنې ریاست په خپل چوکاټ کې 140 بابه اماراتي ښوونځي البته په تیر کال کې دا موږ فعال درلودو او 80,000 زده کوونکي په دې ښوونځیو کې په زده کړو بوخت وو او 13 بابه ښوونځي موږ په خصوصي بخش کې درلودو چې خصوصي ښوونځي خلکو د ولس خلکو او هغه کسانان چې هغه سرمایداران او هغوی په دې بخش کې پانګونه کړې چې په هغو ښوونځیو کې 13 بابه ښوونځیو کې 4,000 زده کوونکي په زده کړو بوخت وو او د 1405 کال لپاره موږ 19,000 زده کوونکي یعنی 19,000 جدي شمول موږ په پلان کې لرو. موږ باید په دې کال کې 19,000 زده کوونکي ښوونځیو او تعلیمي مراکزو ته جذب کړو. په ورته مهال د ښوونځیو امیرینو هم ډاډ ورکړ چې نوې تعلیمي کال به له نورو کلونو سره په توپیر کې وي او زده کوونکو ته به د ښه درس ویلو زمینه برابر شي. ان شاء الله موږ به روان کال ته ډیر ژمن یو او دا هڅه مو ده چې موږ یو داسې تعلیمي کال ولرو چې په هغه باندې د نورو کلو په پرتله ښه حساب وشي او هغه څه لاسته راوړو چې هغه زموږ د ټولنې غوښتنه ده، هغه زموږ د ټولنې ضرورت ده، هغه زموږ د والدینو ضرورت او غوښتنه ده او هغه زموږ د ریاست غوښتنه ده. په غونډه کې د ولایت مقام ویان مولوي صدیق الله وسیک وویل موږ به د غوره درسي محیط پر رامنځته کولو کې خپل وس نه دریغو. هغه وویل چې د اسلامي امارت په راتګ سره د ښوونځیو او مدرسو ترمنځ رامنځته شوی توپیر چې د پردیو دسیسه وه له منځه تللې او دواړې طبقې په ګډه سره د هیواد د آبادولو لپاره کار کوي. رقم نظامونه او حکومتونه پر دې خاوره تیر شوي دي. د مدرسې او مکتب ترمنځ داسې فاصله راوستلې وه چې طالب ته د مکتب شاګرد په دشمن تیر کړی و او د مکتب شاګرد ته بیا طالب په دشمن تیر کړی و. خو د امارت اسلامي پر راتګ الحمدلله دا هدف له خاورو سره خاورې سو. د مکتب او مدرسې شاګرد پر یوه میز پر یوه سټیج خبرې کوي، د یوه هیواد دپاره د یوه نظام دپاره کار کوي. د یادونې وړ ده چې د نورو بندو ښوونځیو د خلاصولو لپاره هم جدي هڅې روانې دي.